دا ژوند دومره سخت نه دی لکه موږ چې څومره شکایت یې شروع کړی دی. دا ډېر په اسانه سره هم کېدلی شي. دغومره دردونه نه لري لکه څومره چې زموږ ګیلې او شکایتونه دي. خو موږ مسیر غلط کړی دی. موږ د ژوند پلان غلط کړی دی. موږ خپل منزل غلط کړی دی. تاسې چې همدا اوس له یو ډریور سره کښېنئ او چېرته ځئ نو خامخا یو منزل معلومي، یو هدف معلومي، یو ځای معلومي، هغه ځای ته ځان رسوئ. داسې خو نشي کېدلی چې موټر کې کښېنې او ډریور ته وایه ځه چېرته مې چې بیا یې هلته در سره ځم. دا ممکنه نه ده. موږ د ژوند په ګاډي کې سپاره شوي یو خو پلان نه لرو، منزل نه دی معلوم. زما توقع او هیله دا ده چې تاسې د ژوند لپاره یو منظم پلان او مهالویش ولرئ. دا یو ډیر بد واقعیت دی، یوه لویه تراژیدي ده زما په شمول. موږ او تاسې ټول که په فیصدۍ باندې بحث وکړو نو 2% 3% الا 15% حد اکثر به 15% خلک چې هغه ورځنی مهالویش او ټایم ټیبل لري، نور ټول بې پلانه روان دي. نو د ژوند لپاره یو مقصد، هدف او د دې هدف د طی کولو لپاره یو پلان مهمه دی. استاد پسرلی وایي د ژوند په وروستۍ لمحو کې دومره قدرې پوه شوم په داسې زینو وختم چې بام نه لري. دا باید له ځان سره ډیر ژور فکر او لوی درد لري. موږ رښتیا هم په هغو زینو ختلي یو چې بام نه لري، په هغو لارو روان یو چې منزل نه لري او هغه ځای ته ځو چې کوم ریزلټ او نتیجه نه لرو. نو راځئ له خپلو اهدافو سره سره په خپلو پلانونو باندې کار وکړئ. د ژوند لپاره یو مهالویش جوړ کړئ. داسې نشي چې سبا بیا لکه د پښتو ژبې یو شاعر د دوم ژوند غوښتنه وکړئ. که بیا ژوندی شومه کامیاب به یمه، لومړی ژوندونو تجربه مې نه وه. لومړی ژوند هم جوړیږي خو هغه وخت چې موږ او تاسې له ځان سره یو منظم پلان او منظم مهالویش ولرو.